سلامونه ملګرو، دا زمونږ د خوږ رور چینل در سره سبسکرایب کې، لایک کې او شیر کې در سره زه به در سره د خپل استاد محترم ریاض افریدي صاحب یو نظم وړاندې کوم چې د سلی نه غږونه. زه درنه د سلی کې پټ شوی یم، غلی یم، ای د زمانې علمه ډېر مو دردولی یم. څومره مو د حسد په لمبو کې سوځولی یم، اوسه په نه خبره مو رټلی یم، شړلی یم. څه به درته وایم، تاسو څنګه ځورولی یم، تاسو نظري زرې زړګی ګور ته راغلی یم. ما ته ستاسو واړو احسانونه واړه یاد وسي، ما ته زما خونه لکه دشته شاړه یاد وسي، ما ته مو غرمې ای بشکاله هاړه یاد وسي، ما ته مې نه هرې شپې د خوړ په غاړه یاد وسي، او ما ته ستاسو لاس او هغه خپله غاړه یاد وسي. زه لکه ګندګي له کوره بار مو غورځولی یم، تاسو نظري زرې زړګی ګور ته راغلی یم. زه په دې دنیا کې د هر خپل پردي ویزارو ما، چاته به چې مخ شم د هر چا د سترګو خارو ما. زه د زمانې د هر یو کس په اوږو بارو ما، او دا زما ګناه وه چې د مینې طلبګارو ما. او ځکه لګېدلی د نفرت په سخت ګزارو ما، څو ځل لګېدلی پرېوتلی پاڅېدلی یم، تاسو نظري زرې زړګی ګور ته راغلی یم. دلته چې دولت لري هغه خلک ښاغلي دي، ما د دنیا خلک اپریدي پیژندلي دي، ما ورته په هر ځای کې په هر قسم جړلي دي. دوی مې لا په پاسه په ژړا پورې خندلي دي، ما هم پیژندلي دي او دوی هم پیژندلی یم، تاسو نظري زرې زړګی ګور ته راغلی یم. زه درنه دې سلي کې پټ شوی یم، غلی یم، ای د زمانې علمه ډېر مو دردولی یم. څومره مو د حسد په لمبو کې سوځولی یم، اوسه په نه خبره مو رټلی یم، شړلی یم. څه به درته وایم، تاسو څنګه ځورولی یم، تاسو نظري زرې زړګی ګور ته راغلی یم.